بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ورډ پروګرام به نن ورځ موږ او تاسو پیل کوو او نن به هم د ورډ پروګرام لومړنی لیکچر وي او نن لیکچر کې به موږ او تاسو په ځینو مهمو موضوعاتو باندې خبرې ولرو. صحیح ده؟ صفحه ښکارېږي ټولو ته که نه؟ ښه، نو ورډ پروګرام به موږ او تاسو نن ورځ را پیل کوو، خو مخکې تر دې چې موږ او تاسو ورډ پروګرام پیل کړو نو دلته تاسو ته په صفحه باندې یو څه ښکارېږي که نه، چې داسې یو کارتن غوندې ده او په دې کارتن کې تاسو وینئ چې ځینې آیکنونه ایښودل سوي دي. صحیح شو؟ او دا آیکنونه چې تاسو ګورئ دا د مختلفو پروګرامونو دي: ورډ پروګرام، اکسل، پاورپاینټ، اکسس. صحیح شو؟ نو موږ او تاسو به نن لیکچر کې په دې باندې ځان پوه کړو چې موږ او تاسو ورډ پروګرام وایو. خپل ورډ پروګرام د کوم پیکیج یا د کومې بستې مربوط کیږي. صحیح شو؟ که تاسو وګورئ دلته لیکل شوي دي آفیس پیکیج. څه شی لیکل شوي دي؟ آفیس پیکیج یا مایکروسافټ آفیس پیکیج. صحیح ده؟ یا کوم فکر کړی مایکروسافټ آفیس. صحیح شو؟ نو آفیس چې د دفتر ته ویل کېږي او پیکیج بستې ته ویل کېږي. نو دا کوم پیکیج یا کومه بسته چې ده دې ته دفتري بسته ویل کېږي. ولې؟ ځکه دلته چې کوم پروګرامونه شتون لري دا ټول پروګرامونه په دفتري برخه کې کاربرد لري. صحیح شو؟ او په آفیس پیکیج کې اساسي پروګرامونه چې دي هغه 4 پروګرامه دي: ورډ ده، اکسل ده، پاورپاینټ ده، اکسس ده. موږ او تاسو به ورډ پروګرام وایو، کله چې ورډ پای ته ورسوو اکسل به وایو، کله چې اکسل خلاص پاورپاینټ، او له پاورپاینټ وروسته اکسس پروګرام. صحیح شو؟ نو پیل به موږ او تاسو له کومه ځای؟ له ورډ پروګرامه. صحیح شو؟ نو تاسو کله خپل کمپیوټر ته ورډ پروګرام انسټالوئ دا داسې نه کوي چې تاسو ورډ پروګرام فقط راواخلئ یوازې یو ورډ انسټال کړئ، بلکې تاسو به خپل کمپیوټر کې د آفیس پیکیج سیټ اپ انسټالوئ. کله چې د آفیس پیکیج سیټ اپ تاسو انسټال کو، له دې سره چې په آفیس پیکیج کې هر څومره پروګرامونه دي دا ټول تاسو کمپیوټر ته څنګه کیږي؟ انسټالیږي. صحیح شو؟ نو موږ او تاسو د آفیس پیکیج د پروګرامونو له ډلې څخه فایل په کوم پروګرام کوو؟ په ورډ پروګرام به موږ او تاسو فایل وي. مخکې تر دې چې ورډ پروګرام باندې بحث وشي، خبرې ور باندې وکړو، نو موږ او تاسو باید 5 پوښتنې ځواب کړو. لومړی پوښتنه دا ده چې واټ از ورډ پروګرام؟ ورډ پروګرام څه شي ته ویل کېږي؟ دویمه پوښتنه د ګول آف ورډ پروګرام، د ورډ پروګرام هدف څه شی ده؟ دریمه پوښتنه د وای یوز ورډ پروګرام، ورډ پروګرام ولې موږ استفاده کوو؟ څلورمه پوښتنه هاو ټو اوپن ورډ پروګرام، څنګه زه ورډ پروګرام خلاصولی شم. صحیح شو؟ او اخرنۍ پوښتنه چې د انوایرمنټ آف ورډ پروګرام، د ورډ پروګرام په چاپیریال یا هم محیط باندې به موږ او تاسو خبرې کوو. صحیح ده؟ راځو لومړی موږ او تاسو ورډ پروګرام تعریفوو چې ورډ پروګرام کوم پروګرام ده. د ورډ پروګرام تعریف ته راځو. واټ از مایکروسافټ ورډ؟ مایکروسافټ ورډ څه شی ده؟ مایکروسافټ دا خپله د کمپنۍ نوم ده. مایکروسافټ خپله د څه شي نوم ده؟ د کمپنۍ نوم ده. صحیح ده؟ نو موږ او تاسو ځکه مایکروسافټ ورسره وایو چې دغه کوم پروګرامونه چې په آفیس پیکیج کې دي دا د مایکروسافټ کمپنۍ لخوا جوړ شوي دي. صحیح شو؟ نو موږ او تاسو څخه پوښتنه کیږي واټ از مایکروسافټ ورډ؟ مایکروسافټ ورډ څه شی ده؟ لاندې راځو تعریف یې کوو. مایکروسافټ ورډ از ورډ پروسیسور. مایکروسافټ ورډ چې دا یو ورډ پروسیسور ده یا د کلماتو پروسس کوونکی پروګرام ده. بیا پوښتنه کیږي واټ از ورډ پروسیسور؟ ورډ پروسیسور خپله څه شي ته ویل کیږي؟ موږ تاسو ویلی شو ورډ پروسیسور از دیټ پروګرام ویچ چیکس سپیلنګ اینډ ګرامر. ورډ پروسیسور چې ده په دې پروګرام کې هدف ورڅخه څه شی ده؟ د کلماتو د سپیل او د ګرامري غلطیو چیک کول. سلام خلاصو. اوس یو څوک له تاسو څخه پوښتنه کوي چې ورډ پروګرام څه شی ده؟ تاسو ورته ویلی شئ ورډ پروګرام چې ده د کلماتو پروسس کوونکی پروګرام ده. دی تاسو ته وایي ښه څنګه ما په دې پوه کړې کلماتو پروسس یعنې څه؟ تاسو ورته ویلی شئ ورډ پروګرام چې ده دا کلمات پروسس کوي. څنګه یې پروسس کوي؟ ورډ پروګرام د کلماتو هم د سپیل غلطي چیک کوي او هم ګرامري غلطي چیک کوي. سره مخلاصو باندې که نه؟ دا د ورډ پروګرام
یو تعریف سو چې موږ او تاسې خبرې ورباندې وکړې. راځو اوس موږ او تاسې عملا ګورو. عملا څنګه کوو؟ ګورو چې رښتیا هم ورډ پروګرام موږ تاسې د کلماتو د سپیل غلطي چک کوي او کوي نه چک کوي. صحیح ده؟ نو راځم زه په ورډ پروګرام کې دلته لیکنه کوم. مثال زه لیکم بوک BOOK انټر. دا لغات صحیح دی، څه غلطي هم نه لري. لیکم BOOK او دا انټر کوم. اوس که تاسې دغه لغات ته متوجه سئ دا لغات غلط ده د سپیل له اړخه، ځکه دلته موږ تاسې یوه ای ور اضافه کړله. صحیح سو؟ که تاسې وګورئ تر دغه بوک لاندې داسې یو سور خط ورکو. سور خط یې ځکه ورکو چې دا لغات چې ده دا د سپیل له نظره غلط ده. صحیح سو؟ که تاسې په ورډ پروګرام کې یو انګلیسي لغات ولیکو او هغو ته یې لاندې یو سور خط ورکو، تاسې باید وپوهېږئ چې دا کومه غلطي لري؟ د سپیل غلطي لري. ښه، اوس خو یې ما ته دا راوښود چې دا بوک چې ده دا غلط د سپیل غلطي لري. اوس به یې اصلاح کوم څنګه؟ راځم په دې بوک باندې به ښای کلیک وکړم. دلته ما ته څنګ ته یو لیست را خلاصېږي او دلته وایي دغه کوم لغات چې ته غواړې دې لغات صحیح بڼه دغه لومړی لغات بوک راسې دا به کلیک کړي. کله چې م کلیک وسي دې لغات هغه د سپیل غلطي ونیول سوله او لغات بیرته صحیح سو، سره م خلاص سو. نو موږ او تاسې ویل چې ورډ پروګرام چې د کلمات پروسس کوي، د سپیل غلطي چک کوي. صحیح سو؟ او عملا موږ تاسې ولیدل چې موږ او تاسې یو لغات غلط ولیکو او غلطي راته ونیوله د سپیلنګ. بل مو ویل چې ورډ پروګرام چې د کلماتو ګرامري غلطي هم چک کوي، د جملو ګرامري غلطي هم څنګه کوي؟ چک کوي. صحیح ده؟ مثال دلته زه لیکم څه شی what is your name. بیا راځم فاصله ورکوم، بیا دلته کوېشن مارک ورته ورکوم او دا انټر کوم. اوس یې تر دغه کوېشن مارک لاندې شین خط ورکو. ولې شین خط ورکو؟ ځکه د ګرامر له نظره دومره فاصله باید د کوېشن مارک او د جملې ترمنځ نه وي موجوده. صحیح سو؟ اوس دا غلطي څنګه حل کولی سمه؟ بیا به هم تاسې راځئ دا هر چېرته چې لاندې شین خط ورکړی په هغو باندې به تاسې ښای کلیک وکړئ او کوېشن مارک به کلیک کوئ. دا ده کوم فکر یې ګورئ هر ځل که زه کلیک کوم فاصله څنګه کېږي؟ کمیږي. صحیح ده؟ راځم کلیک کوم. صحیح سو؟ تر هغه وخته پورې مګره دغه فاصله خپل قانوني حد ته ورسېدله. اوس هغه ستونزه څنګه سوله؟ حل سوله. مثال یو ځای مو کامه غلطه ورکړې ده، یو ځای مو نقطه غلطه ایښې ده، دا ټول موضوعات د څه مربوط کېږي؟ د ګرامر مربوط کېږي. صحیح ده؟ نو که تاسې ته لاندې دغسې شین خط درکړو تاسې باید وپوهېږئ چې دا جمله په دې برخه کې کومه غلطي لري؟ ګرامري غلطي لري. صحیح سو؟ نو د ورډ دغه یو تعریف باید تاسې په یاد ولرئ. ورډ چې ده د کلماتو پروسس کوونکی پروګرام ده. پروسس یعنې د کلماتو هم سپیلینګ ته چک کوي او هم ګرامري غلطي چک کوي. صحیح سو؟ پوښتنه خو څوک نه لري که نه؟ دا یو تعریف به درسره زده کړئ. راځو موږ او تاسې په دویم تعریف باندې هم خبرې کوو. صحیح ده؟ our یا مایکروسافټ ورډ is used for documentation. مایکروسافټ ورډ چې د څه لپاره کاریږي؟ د ډاکومنټیشن لپاره کاریږي. بیا پوښتنه کېږي what is documentation؟ ډاکومنټیشن څه شی ده؟ ډاکومنټیشن magazine, letter, CV, proposal, application, writing is called documentation. یو څوک له تاسو څخه پوښتنه وکړي ورډ کوم پروګرام ده؟ ته ورته وایې ورډ پروګرام استفاده کېږي د څه لپاره؟ د ډاکومنټیشن لپاره. دی تا ته وایي زه په ډاکومنټیشن نه سوم پوه. ډاکومنټیشن څه شی ده؟ تاسې ورته ویلی سئ ډاکومنټیشن کې راځي مګزین د مجلې جوړول، د یوې نامې جوړول، د یوې CV جوړول، د یو پیشنهاد جوړول، د یو درخواست جوړول. صحیح ده؟ او یا هم لیکنه کول. دا ټول په څه کې راځي؟ په ډاکومنټیشن کې راځي. نو دا هم د ورډ پروګرام لپاره څوم تعریف سو؟ دویم تعریف سو. دا باید تاسې په یاد در سره ولرئ. دغه دوه تعریفونه که چېرته تاسې زده یې نور انشاءالله تاسې ستونزه کاملا حل کېږي. او د ورډ لپاره همدا دوه مهم تعریفونه دي باید چې تاسې ځانونه ورباندې وپوهوئ. پوښتنه خو نشته انشاءالله. ښه، دلته اوس لومړۍ پوښتنه ځواب سو what is ورډ پروګرام؟ ورډ پروګرام څه شی ده؟ بله پوښتنه هم ځواب سو ګول آف ورډ. د ورډ هدف څه شی ده؟ هدف یې دا ده چې موږ تاسې ورډ د ډاکومنټیشن لپاره کاروو. صحیح سو؟ why use ورډ پروګرام؟ ولې ورډ موږ استفاده کوو؟ ورډ پروګرام
موږ تاسې د ډاکومنټیشن په برخه کې کوم کړنې ترسره کوو د هغو کړنو د ښه دقیق او د هغو ترڅنګ په چټکوالي سره د هغو کړنو د ترسره کولو په موخه موږ تاسې کولی شو له ورډ پروګرام څخه استفاده وکړو. بله پوښتنه ده هاو ټو اوپن ورډ پروګرام. ورډ پروګرام څنګه خلاصولی شو؟ ما تاسې ته ځینې لارې په وینډوز پروګرام کې ښوولې وې او له هغو لارو څخه په استفادې سره تاسې کولی شئ په کمپیوټر کې ورډ پروګرام هم راخلاص کړئ. یوه طریقه دا وله رن شارکټ یې څه شی و؟ سټارټ بټن له آر سره رن مې راخلاص کړو. په رن کې دلته څه شی لیکمه؟ دلته به لیکمه تنا ورډ به نه لیکمه ورډ که تنا ورډ ولیکم بیا یې نه خلاصوي ځکه موږ او تاسو په کمپیوټر کې ورډ پټ هم لرو. نو ته که دلته یوازې ورډ ورته ولیکې نو کمپیوټر نه پوهېږي چې ته اوس مثال ورډ پټ غواړې او که ورډ پروګرام غواړې نو ته به دلته یو مختاړی ورته اضافه کوي وین به اضافه کوي وین ورډ به لیکې د هغه وروسته به انټر کې له دې سره به تاسو ته ورډ پروګرام راخلاص شي. یوه طریقه سره خلاص و که نه. بله طریقه څه شی وله؟ بله طریقه راتلاس ټسکبر ته په ټسکبر باندې رایټ کلیک کوو ټولبر سره راتلاس او دلته ادرس کلیک کوو او راځي راتلاس په ادرس کې به لیکل وین ورډ او دا مې انټر کول. له دې سره هم تاسو ته ورډ پروګرام راخلاصېږي. دا هم څومه طریقه شوله؟ دوهمه طریقه. بله طریقه هم ما تاسو ته ویلې وله راسئ رایټ کلیک وکړئ او بل چېرته راسئ ټسک منیجر ته. ټسک منیجر کې مې یوه برخه موږ درلوده که نه. ټسک منیجر کې راتلاس فایل ته او دلته مې په رن نیو ټاسک باندې کلیک کوو. دلته اوس راسئ وین ورډ ورته ولیکئ څه شی وین ورډ او دا انټر کړئ. له دې سره هم تاسو ته ورډ پروګرام راخلاصېږي. دا هم بله طریقه شوله. بله طریقه کمپیوټر ادرس بار ده. د سپیسي باندې به ډبل کلیک وکړئ او را به سي دا سهه کمپیوټر ادرس بار دا به کلیک کړئ دلته به ورته ولیکئ څه شی وین ورډ او دا به انټر کړئ. دا هم بله طریقه شوله. صحیح شو. بله طریقه چې موږ تاسې ورډ پروګرام له هغې طریقې څخه راخلاصولی سوای هغه CMD و. صحیح ده. راسئ سټارټ بټن له آر سره رن به راخلاص کړئ. په رن کې به دلته ورته ولیکئ CMD انټر او له دې سره به دلته ولیکئ څه شی سټارټ بیا فاصله بیا وین ورډ او دا به انټر کړئ. صحیح شو. دا هم بله طریقه شوله چې موږ او تاسې خبرې ورباندې کړې ولې. سمه ده. پوښتنه خو څوک نه لري. بل کیبورډ شارکټ موږ تاسې په کیبورډ کې یو شارکټ جوړولی شو. مثال کنټرول آلټ ایکس کنټرول آلټ ای له ای تورې نیولې تر زاید تورې پورې هر یو توری چې تاسې خوښ یي هغه کولی شئ تاسې د ورډ پروګرام د راخلاصولو په موخه د یو شارکټ په توګه وکاروئ. صحیح شو. هغه کیبورډ شارکټ څنګه ټاکو؟ راځم سټارټ منیو ته صحیح ډول ته ټایپ کوم زه ورته څه شی ورډ پروګرام. سمه ده. ورډ پروګرام به داسې به ورډ پروګرام اول دلته وګورئ کوم چېرته را پیدا نه کوو بیا یې سرچ کړئ ورته. صحیح ده. ورډ پروګرام ګورئ ورډ مخته راغی په دې باندې به تاسې رایټ کلیک وکړئ او دلته لاندې لیکل شوي اوپن فایل لوکیشن داسې کله کلیک کړئ تاسو ته به هغه د فایل لوکیشن راخلاص کړي. دا ده. دلته به راسئ رایټ کلیک به ورباندې وکړئ او چېرته به راسئ پراپرټیز ته به راسئ. دلته لیکل شوي شارکټ کی شارکټ کی به ورته ورکړئ. مثال زه ورته ورکوم کنټرول آلټ ډي. صحیح ده. اوکې او کنټینیو باندې راځم کلیک کوم. اوس له کیبورډ نه ما شارکټ ورته ورکړو کنټرول آلټ ډي. له دې سره به ورډ پروګرام راخلاصېږي. صحیح شو. کیبورډ شارکټ چې دا هم معمولا موږ او تاسې ورډ پروګرام یا بل هر پروګرام ته د چټک لاسرسي په موخه کولی شو استفاده ورڅخه وکړو. صحیح ده. کنټرول آلټ ډي. ښه دلته کنټرول آلټ ډي چې دا خپله په دې ریکارډر کې یو شارکټ ته خو په هغو برسېره یې ورډ هم راته خلاص کړو. سره هم خلاص باندې که نه نو تاسې کولی شئ په دې توګه سره لکه څرنګه چې کار ورباندې وکړو په دې ترتیب سره تاسې کولی شئ یو شارکټ ورته وټاکئ. او بل موږ تاسې کولی شو ورډ پروګرام په ټسکبر کې هم ځای په ځای کړو تر څو له دې برخې څخه موږ تاسې چټک او تیز لاسرسی ورته ولرو. تاسې کولی شئ راسئ دلته ورډ پروګرام وګورئ. صحیح ده. دلته به راسئ یا ورډ پروګرام څنګه کوي سرچ کوي سرچ کولی یم. صحیح راسئ ورډ پروګرام سرچ کوي. ورډ پروګرام مستقیما تاسې ته راځي که نه او دلته موږ تاسې لرو پین ټو سټارټ پین ټو ټسکبر. پین ټو ټسکبر زه کلیک کوم نور ورډ پروګرام اتومات ټسکبر ته راځي او دلته پین کېږي. صحیح ده. زه دا کلوز کوم 27 باندې کلیک کوم. ګورئ ورډ پروګرام دلته تیار پین شو. اوس که زه ورډ راخلاصوم ضرورت نشته زه یا شارکټ وکاروم یا مثال زه ولاړ سم سرچ پسې وکړم
فقط او فقط زه کولی شم څنګه یې کومه زه ټسک بار ته راسم او دلته ورډ باندې کلیک وکړم له دې سره به ورډ پروګرام نور ماته خپله راخلاصېږي نو ورډ پروګرام ته دې چټک لاسرسي په موخه باندې په ټسک بار کې د ورډ ځای په ځای کول هم تر ټولو یوه غوره لاره ده سره باندې خلاص وي انشاءالله که نه که ستونزه خو نشته که نه نو دا هغه لارې چارې ولې چې د دې لارو څخه په استفادې سره موږ او تاسې کولی شو چې ورډ پروګرام راخلاص کړو هره لاره چې تاسې ته اسانه وله او په هره لاره چې تاسې کولی شئ ورډ پروګرام تیز راخلاص کړئ نو کولی شئ ویې کاروئ صحیح ده متوجه اوسئ غږېږم ځوانه نو هیله ده چې کومه ستونزه به نه وي اوس نو اخرنۍ پوښتنه موږ او تاسې پاتې ده اخرنۍ پوښتنه دا ده چې موږ او تاسې باید د ورډ پروګرام په چاپیریال باندې ځانونه وپوهوو صحیح ده چې ورډ پروګرام په چاپیریال کې کوم موضوعات شاملیږي راځم د ورډ پروګرام چاپیریال درته معرفي کوم نور به انشاءالله موږ او تاسې په پاتې موضوعاتو باندې به په راتلونکي لیکچر کې خبرې وکړو سمه ده ورډ پروګرام چاپیریال کې موږ 11 برخې لرو کنټرول بټن یا کیپشن بټن ټایټل بار کویک اکسس ټول بار ټیپس رایبن ډیالوګ باکس ګروپ کمانډ رولر بار سکرول بار سټیټس بار او زوم بار صحیح ده هره برخه زه تاسې ته در پیژنم چې تاسې ورباندې وپوهېږئ او ستونزه حل سي سمه ده لومړی موږ او تاسې دلته ښه په دې کې د ورډ شارټکټ موږ ثبت کړی و راځو موږ او تاسې دلته څو بټنې لرو که نه دې بټنو ته ویل کېږي څه شی کنټرول بټن یا کیپشن بټن دا ده صحیح سو دا د ورډ په چاپیریال کې شاملیږي بله برخه موږ تاسې درلوده ټایټل بار دې ته څه شی وایي دې ته ټایټل بار ویل کېږي د هغه څه هسې ده صحیح سو بل موږ تاسې کویک اکسس ټول بارز لرو دغه ساحه ده دې ته څه شی ویل کېږي دې ته کویک اکسس ټول بار چې دا ډېر زیات کاربرد لري په ورډ پروګرام کې صحیح ده موږ تاسې ګورئ دلته کویک لرو اکسس لرو ټول بار کویک چټک ته ویل کېږي اکسس لاسرسي ته ویل کېږي ټول مجموعې ته ویل کېږي سمه ده بار برخه صحیح ده نو دا د چټک لاسرسي برخه ده چې وروسته به انشاءالله بیا موږ تاسې په تفصیلي شکل سره خبرې باندې ولرو صحیح ده پوښتنه خو نشته که نه بل موږ تاسې ټیب لرو ټیب کومې برخې ته ویل کېږي ټیب لکه مثال دلته زه هم لرم انزرټ ده ډیزاین ده لیاوټ ده ریفرنس میلینګ ریویو ویو هیلپ د هرې برخې ته څه شی ویل کېږي ټیب ویل کېږي لکه مثال هم ټیب صحیح سو یا زه وایم انزرټ ټیب یا وایم زه ډیزاین ټیب مثال درس چیرته رسېدلی ده درس لیاوټ ټیب کې ده درس هم چیرته رسېدلی ریفرنس ټیب کومه برخه مو ویلې هم ټیب ویل سوی ده سره خلاص شو د هرې ورته څه شی ویل کېږي د هرې ورته ټیب ویل کېږي تر دې دا مخ پوه سوسه چاپېریال باندې که نه ښه نو له ټیپ څخه وراخواته بیا موږ تاسې رایبن لرو رایبن بیا کومې برخې ته وایي زه یې تاسې ته ښایم دغه ساحه چې ده دغه ساحه دا ټوله چې ده دا په کوم نامه یادېږي دې ته رایبن ویل کېږي صحیح سو رایبن بل موږ تاسې یو ځل له ډیالوګ باکس څخه راتېرېږو راځو ګروپ کمانډ ته دلته موږ تاسې لرو کلیپ بورډ دلته بیا لیکلي فونټ دلته بیا لیکلي پرګراف دا هر یو ګروپ ده د څه شي ګروپ ده د کمانډ ګروپ ده کمانډ موږ او تاسې په وینډوز کې ویلي وو is used to done special task کمپیوټر کې هغه برخه چې یوه خاص وظیفه ترسره کوي هغه کمانډ ده لکه کټ یو کمانډ ده کاپي فارمټ پاینټر پیسټ دا څو کمانډونه دلته سره یو ځای شوي دي او د یو ګروپ رامنځته کړی ده نو دې ته بیا موږ تاسې څه شی وایو ګروپ کمانډ ورته وایو صحیح ده دا هم یو ګروپ کمانډ ده دا هم ګروپ کمانډ ده او دا هم څه شی ده ګروپ کمانډ ده بیا هر ګروپ که تاسې وګورئ دلته یو بل علامه هم لري له ځان سره که نه که دا تاسې کلیک کړئ دلته بیا نور معلومات دغه کېږي راخلاصېږي چې دې ته بیا د دې ګروپ ډیالوګ باکس وایي څه شی ورته وایي ډیالوګ باکس ورته وایي سمه ده بل رولر بار لرو رولر چې ده خطکش ته ویل کېږي څه شته خطکش ته خو فعلا تاسې دلته خطکش وینئ چېرته نسته ځکه غیر فعاله ده زه راځم چېرته ویو ټیپ ته راځم صحیح سو او دلته دغه رولر ټیک مارک کوم کله چې مې ټیک مارک اوس دلته خطکش څنګه سو راښکاره سو نو دا پاسنۍ برخه کومه برخه کې خطکش موږ او تاسې وینو دا د خطکش برخه ته بیا ویل کېږي څه شی رولر بار ورته ویل کېږي سکرول بار کومې برخې ته ویل کېږي که تاسې دلته څو صفحې ولرئ که نه څه شی ولرئ څو صفحې ولرئ مثال زه راځم دلته فکر هم ستا ورته دغه څنګ ته خو داسې یو خطکش وینئ صفحه ښکته پورته ورباندې کېږي دې ته څه شی وایي
دې ته سکرول بار ویل کېږي. سکرول بار صحیح سو. سکرول بار. بل سټیټس بار لرو. څه شی لرو؟ سټیټس بار. دغه لاندنۍ ساحه خو وینئ دا شنه پټه چې درته ښکارېږي دې ته سټیټس بار وایي. صحیح ده. دې ته څه شی ویل کېږي؟ سټیټس بار. په سټیټس بار کې بیا هلته موږ تاسې یوه بله برخه لرو دغه برخه درته ښیم او صفحه ورباندې رانږدې کېږي او لرې کېږي. دې ته بیا څه شی وایي؟ دې ته زوم بار ویل کېږي. صحیح سو. نو دا هم د ورډ پروګرام چاپېریال یا محیط سوسې خبرې مو ورباندې وکړلې. تاسې باید د هرې برخې نوم مو زده یاست. دې برخې ته څه شی وایي، دې برخې ته څه ویل کېږي، دې برخې ته څه ویل کېږي، باید ځانونه ښه جدي ورباندې وپوهوئ. صحیح سو. نو انشاءالله ستونزه به نه وي. که بیا هم کومه ستونزه ولرله له خیر سره تاسو کولی سئ پوښتنه وکړئ تر څو ستونزې حل سي او تاسو په درس باندې ښه جدي وپوهېږئ. صحیح ده. انشاءالله تعالی سره راتلونکي لیکچر کې به موږ تاسو په پاتې نورو موضوعاتو باندې بحث ولرو. سمه ده. پوښتنه خو څوک نه لري که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. راځو درس را پیلوو. تېر لیکچر کې موږ تاسو په ورډ پروګرام خبرې وکړلې. ورډ پروګرام تعریف سو. په چاپېریال باندې هم خبرې وکړلې. داسې ورډ پروګرام څنګه راخلاصولی سو په دې باندې وغږېدو. دا هغه موضوعات چې په تېر لیکچر کې بحث ورباندې وسو. صحیح ده. نن لیکچر کې راځو بیا هم موږ او تاسې په ورډ پروګرام کې په ځینو مهمو موضوعاتو باندې خبرې کوو. راځو موږ او تاسې تر هر څه لومړی فایل باندې کلیک کوو. څه شته؟ فایل. فایل چې کله تاسې کلیک کو نو دلته موږ تاسې ته په فایل کې انفو برخه یې راکړې ده. انفو یعنې انفارمیشن. انفو انفارمیشن برخه کې دلته ځینې موضوعات دي په دې به انشاءالله بیا وروسته خبرې کوو. اوس له انفو څخه راځو نیو ته. څه شته راځو؟ نیو ته. کله چې تاسې نیو ته راسئ کلیک وکړئ دغسې صفحې تاسې مخ ته راځي. صحیح ده. څه شی راځي؟ په دې شکل صفحې راځي. یا که زه بیخي ورډ پروګرام بند کړم ورډ بیرته خلاصوم بیا هم تاسې ته په دې شکل سره صفحې مخ ته راځي. دې ته ټمپلیټ ویل کېږي. څه شی؟ ټمپلیټ. ټمپلیټ تیارې جوړې سوي صفحې دي. ریډي پیج اماده صفحې دي. تاسې کولی سئ استفاده ورڅخه وکړئ. صحیح ده. مثال دا ګورئ تیاره جوړه سوې صفحه د ډیزاین هم لري. دا تاسې کولی سئ وکاروئ. دا وکاروئ. صحیح ده. مثال له دې څخه استفاده کولی سئ. دا ټولې صفحې یا کوم ټمپلیټونه چې دي دا تاسې کولی سئ ویې کاروئ. خو که چېرته تاسې غواړئ په خپله خوښه باندې یا لیکنه وکړئ یا مثال یو پیشنهاد مکتوب یا سی وي ډیزاین کړئ یا آی ډي کارت یا مثال یو راپور ته یوه ورقه جوړه کړئ په خپله خوښه باندې بیا به څه شی اخلئ؟ بلانک ډاکومنټ. خالي ډاکومنټ به اخلئ. صحیح ده. له دې تیارو جوړ سوي ټمپلیټو څخه بیا تاسې استفاده نه کوئ. نو زه راځم دلته بلانک ډاکومنټ باندې کلیک کوم. له دې سره یې ماته خالي صفحه راکړه. اوس زه کولی شم چې په دې خالي صفحه کې نور په خپله خوښه باندې کار وکړم. سره م خلاص و که نه؟ ښه. دلته زه لیکم د خان په اړه مقاله. څوک؟ خان. د خان په اړه مقاله ولیکله. اوس زه غواړم یو بل نوی ډاکومنټ راواخلم. څه شی واخلم؟ ډاکومنټ. دغه د ورډ پروګرام هر فایل ته څه شی وایي؟ ډاکومنټ وایي. ګورئ دغه کوم فایل چې ما اخیستی ده دې ته ما تر اوسه نوم نه ده ورکړی خو په ټایټل بار کې څه شی لیکل سوي؟ ډاکومنټ 1 لیکل سوی ده. صحیح سو. زه اوس غواړم یو نوی ډاکومنټ واخلم. نوی ډاکومنټ چې اخلم نو راځم فایل ته او نیو باندې کلیک کوم. نیو ته چې کله راغلم بیا هم تاسې ته دلته وایي نوی ډاکومنټ خو اخلې. کوم څنګه ډاکومنټ اخلي؟ آیا بلانک ډاکومنټ خالي ډاکومنټ او که تیار دغه جوړ سوی ټمپلیټ له دې څخه کار اخلي؟ زه ورته وایم نه ماته یو بلانک ډاکومنټ یا خالي ډاکومنټ راکړه. راځم بلانک ډاکومنټ کلیک کوم. له دې سره یې ماته بل ډاکومنټ راکړو. ټایټل بار کې څه شی ولیکل سو؟ ډاکومنټ 2. صحیح ده. نو تاسې په دې ترتیب سره کولی سئ په ورډ پروګرام کې که چېرته یو ډاکومنټ ولرئ بل ډاکومنټ اخلئ نو تاسې کولی سئ له نیو برخې څخه دلته نوی ډاکومنټ ترلاسه کړئ. شارکټ یې څه شی ده؟ شارکټ یې کنټرول له څه شي سره؟ کنټرول ان. که زه راسم کنټرول ان ته له کیبورډ په فشار ورکړم بیا هم ماته بل ډاکومنټ راکړو. څه شی سو؟ ډاکومنټ 3. نو تاسې په دې ترتیب سره کولی سئ چې په ورډ پروګرام کې نوي ډاکومنټونه ترلاسه کړئ. ستونزه خو نشته که نه؟ ښه. کله چې تاسې په نیو باندې وپوهېدلاست
له نیو څخه لاندې موږ تاسې اوپن لرو. اوپن کوم فکر کړی په نوټ پاډ کې خبرې ور باندې وسوي، په ورډ پاډ کې وظیفه یې هلته دا ولسي خارجي فایلونه یې موږ ته راخلاصول. صحیح ده. مثال ما په ورډ پروګرام کې یو ډاکومنټ ثبت کړی ده، 3 ورځې مخکې مې ثبت کړی ده. اوس غواړم بیرته په ورډ پروګرام کې یم، ورډ مې راخلاص کړی دی، خالي ډاکومنټ ته غواړم په دې ورډ کې بیرته هغه زوړ فایل یا زوړ ډاکومنټ راخلاص کړم. نو د دې لپاره راځم فایل ته او اوپن کلیک کوم. اوپن سم کله کلیک کو دلته ګورئ اولډر، دلته مخکنی زاړه ډاکومنټونه ټول دلته ماته ښیي. دا ده فکر مې ستا ور باندې که نه. نو داسې په هر یو باندې تاسې کلیک وکړئ، هغه به تاسې څنګه کوي راخلاصوي به یې. مثال زه راځم دا انوایرمنټ زه کلیک کوم. صحیح سو. دغه فایل څه ته وایي پیدا نه سو که نه. راځم اوپن ته یا فور سلایډ، دا هم څنګه سو نه سو پیدا. تاسې مخکې تاسې که ثبت کړي وي او بیا له یو موقعیت ته تاسې بل چېرته انتقال کړي وي، بیا ځینې وخت هغه ستونزه رامنځته کوي. صحیح ده. خو که زه راسم چېرته په دې ډاکومنټ کې زه د خان په اړه باندې غواړم یوه مقاله ولیکم. صحیح ده. مقاله لیکم او دا ثبتوم. راځم فایل ته سیف باندې کلیک کوم. چېرته یې ثبتوي؟ زه مثال ورته دا په ډیسکټاپ کې راته ثبت کړه. صحیح ده. د چا په نوم باندې مثال اباوټ خان، راځم دا سیف کوم. صحیح سو. اوس دا راځو موږ تاسې کلوز کوو. اوس غواړم په همدې ډاکومنټ کې دا مخکنی ډاکومنټ راخلاص کړم. راځم فایل ته اوپن کلیک کوم. دا اباوټ خان تیار ثبت شوی ده، نن ورځ ثبت شوی ده. چېرته ثبت شوی؟ په ډیسکټاپ کې. تاریخ یې ورسره لیکلی دی، ثبت او ساعت یې هم لیکلی. راځم کلیک ور باندې کوم، بیرته بیا هم دا ډاکومنټ څنګه کړو راخلاص کړو. نو د اوپن وظیفه دا ده چې مخکني ثبت شوي ډاکومنټونه موږ تاسې کولی شو له دې لارې څخه راخلاص کړو. انشاءالله ستونزه نشته که نه. سیف خوندي ساتلو ته وایي. سیف هم موږ تاسې په نوټ پاډ کې وایو، هم په ورډ پاډ کې خبرې ور باندې وسولې. خو راځو دلته بیا هم خبرې ور باندې کوو. کنټرول ان نوی ډاکومنټ مې راواخیست. دلته مثال زه یوه مقاله لیکم د څه شي په اړه باندې، د کمپیوټر په اړه باندې. دا ده. اوس دا خو مې ولیکله. که په دې حالت کې زه راځم دا ډاکومنټ کلوز کوم، ما ته میسیج راکوي، وایي ته آیا غواړې چې دغه ډاکومنټ ثبت کړې که یې نه ثبتوې؟ صحیح ده. که یې نه ثبتوې خو ډونټ سیف. زه ورته نه دا زه ثبتوم، نو را به سې فایل ته سیف به کلیک کوئ. سیف سیم کله کلیک کړو دلته به تاسې موقعیت ورته په نښه کوئ چېرته یې ثبتوئ. صحیح سو. دلته هغه فولډرونه چې مخکې فایلونه پکې ثبت شوي دي هغو لیست هم درته ښیي. او که راسئ براوز له دې ځای ورته کلیک کوئ، بیا کولی شئ دلته تاسې موقعیت ورته انتخاب کړئ. زه ورته همدا ثبتوم چېرته، مثال په میوزیک کې ثبتوم. صحیح ده. فایل لپاره نوم څه شی ورکوئ؟ زه ورته هم د فایل نوم د څه شی وي؟ کمپیوټر دی وي. دلته به د فایل نوعیت ورته وټاکئ. دا فایل ته په کوم شکل سره ثبتوي؟ که ورډ ډاکومنټ انتخاب کړئ، دا به د ورډ د فایل په شکل ثبتېږي او هر ځل که بیا تاسې راخلاصوئ په ورډ کې به راخلاصېږي. که غواړئ همدغه فایل تاسې په پی ډي اف کې ثبت کړئ، بیا به څه شی انتخابوئ؟ بیا به پی ډي اف انتخابوئ. بیا به دغه فایل په کوم فارمټ کې ثبتېږي؟ پی ډي اف فارمټ کې. زه ورته هم نه، دا ماته د ورډ ډاکومنټ په شکل سره ثبت کړه. د هغو ورته راسئ سیو باندې به کلیک ورته وکړئ. صحیح ده. اوس دا فایل موږ تاسې چېرته ثبت کړی و؟ په میوزیک کې موږ ثبت کړی. زه به دا کلوز کړم. صحیح سو. راځم زه میوزیک ته ګورم چې دغه فایل ستا هلته که نه سته. په کوم نام و؟ د کمپیوټر په نوم باندې دغه د موږ ثبت کړی. اوس که یې راخلاصوئ بیرته به راسئ، دا به اوپن کړئ. که وګورئ بیرته هم دا فایل موږ تاسې ته راخلاص شو. نو په دې ترتیب سره لکه څرنګه چې کار ور باندې وکړو، تاسې کولی شئ په ورډ پروګرام کې یو فایل ثبت کړئ در سره. صحیح سو. ځینې کسان په ورډ کې لیکنه وکړي ثبتولی یې نه شي. دا څنګه ثبت کړم؟ صحیح سو. دا خو سیف سو. سیفس بیا وظیفه دا ده چې یو فایل موږ ته په څو نومونو ثبتوي. یو فایل په څو نومونو، څو فارمټونو او څو موقعیتونو کې ثبتولی شي. صحیح سو. لکه مثال دا فایل مخکې ما د کمپیوټر په نوم ثبت کړو، دا ځل راځم نوم یې څنګه کوم؟ تغییروم. خو دا عین فایل. راځم فایل ته او په سیوس کلیک کوم. سیوس مې کلیک کړو، ورته هم دا هم په میوزیک یا دا په ډیسکټاپ کې راته ثبت کړ. یا بل نوم کمپیوټر و، مثال یې دې نوم ورته ورکړه څه شی؟ CI نوم ورته ورکړه. او دا ورته هم دا ځل مثال که په پی ډي اف کې ثبتوئ، راسئ پی ډي اف انتخاب کړئ او دا اوکې کړئ. اوس ګورئ دغه فایل ما په بل نامه ثبت کو او په متفاوت موقعیت کې او په متفاوت فارمټ کې. صحیح سو. یو څوک له تاسې څخه پوښتنه کوي چې
سیواس څه وظیفه لري په ورډ کې تاسو کولی شئ ورته ووایاست که چېرته موږ وغواړو چې یو ډاکومنټ عین ډاکومنټ چې مثال په یو نامه ثبت شوی له سیواس څخه په استفادې سره موږ کولی شو هغه په څو نومونو باندې ثبت کړو. ګورئ دا اوس موږ تاسو په پی ډي اف شکل سره ثبت کړو. له سیواس څخه مو ګټه واخیستله سره باندې خلاص وو انشاءالله که نه. نو دا د سیواس وظیفه سوله چې مخکې موږ تاسو خبرې ورباندې کړي دي په سیواس باندې. پرنټ شیر ایکسپورټ کلوز اکاونټ آپشن دغه موضوعات چې دا به انشاءالله بیا موږ تاسو وروسته خبرې ورباندې کوو. دا کوم موضوعات چې موږ دا مهم موضوعات باید چې په دې تړاو باندې تاسو ځانونه وپوهوئ. صحیح سو انشاءالله تر دې دمه څوک ستونزه نه لري که نه. ښه دغو موضوعاتو باندې چې وپوهېدل اوس راځو موږ او تاسې کسټمایز کویک اکسس ټول بار. کویک اکسس د چټک لاسرسي برخه ده. صحیح سو مثال ځکه نوې صفحه نوی ډاکومنټ اخلم خو راځم به په نیو به کلیک کوم یا به له کیبورډ د کنټرول ان ته فشار ورکوم. خو که کویک اکسس ته راسم او دلته نیو ټیک مارک کړم دلته یې ماته یو آیکن راکو نیو بلانک ډاکومنټ. اوس اړتیا نشته زه راسم یا دلته کلیک وکړم یا کنټرول ان ته فشار ورکړم فقط راځم دلته کلیک کوم اتومات ماته بل ډاکومنټ راکوي چې لاسرسی سو که نه. موږ تاسې وکولی شو چې د نوي ډاکومنټ د اخیستلو لپاره دلته په کویک اکسس کې تیز لاسرسی ورته ولرو. یا مثال موږ تاسې راتلو فایل ته اوپن مو له دې ځایه خلاصوو یا هم شارټکټ کاروو کنټرول بټن له او سره. خو تاسو کولی شئ راسئ په کویک اکسس کې اوپن ټیک مارک کوئ دلته اوپن آیکن ځای په ځای کېږي که کلیک ورباندې وکړئ مستقیما تاسو ته اوپن راخلاصېږي. صحیح سو یا ایمیل لرو مثال تاسو دلته یو لیکنه کړې غواړئ د ایمیل له لارې یو چا ته ولېږئ دلته د ایمیل آیکن تیار صدر سره که غواړئ دا لیکنه سینډ کړئ فقط راسه په دغه ایمیل آیکن باندې کلیک ورته وکړه. نور که ته خپل اکاونټ ولرې نور به ته وکولی شې دغه لیکنه یو چا ته ولېږې. صحیح سو یا کویک پرنټ لرو. کویک پرنټ چې د چټک پرنټ ته ویل کېږي. د چاپ ماشین د کمپیوټر ته وصل ده لیکنه دې وکړه په ورډ پروګرام کې غواړئ چیز چاپ سي نو راسه په کویک اکسس کې دغه کویک پرنټ باندې کلیک وکړه نور لیکنه اتومات څنګه کېږي چاپېږي پرنټ کېږي. چیز لاسرسی سو دې برخه کې که نه. پرنټ پریو چې د موږ تاسو ته څه شی کوي د پرنټ نتیجه راته ښیي. څه شی کوي د پرنټ نتیجه ښیي. مثال دلته ما یو مقاله لیکلې ده د څه شي په اړه د کمپیوټر په اړه باندې. صحیح سو اوس زه په دې تشویش کې یم چې دا به بشپړه چاپ سي نه به سي چاپ. آیا د صفحې په مکمله صفحه کې به چاپ سي ټول کاغذ به ونیسي یا برقه نیمه کاغذ پاته سي. نو دې تشویش د رفع کولو لپاره زه کولی شم د خپله صفحه په څه شي کې وګورم پرنټ پریو کې. پرنټ پریو ما ته هغه د پرنټ یا د چاپ نتیجه راښیي پایله یې کوي. اوس که تاسو کلیک وکړئ ما دا صفحه په دې شکل ښیي وایي دا صفحه به په دې شکل چاپېږي. نو زه اوس ګورم چې دا ټول منظم دی دې خواته هم لیکنه نه ده وتلې دې خواته هم نه ده وتلې په دې ترتیب به چاپېږي. له هغو سره راځم بیا په پرنټ باندې کلیک کوم نور به دغه ما کومه لیکنه چې دا به چاپېږي. صحیح سو نو دلته پرنټ پریو موږ ځای په ځای کولی شو کولی تیز لاسرسی ورته ولرو. سپلینګ اینډ ګرامر دلته ځای په ځای خو په دې اوس خبرې نه کوو ځکه تاسو کله موږ تاسې ریویو ته ورسېږو دلته سپلینګ اینډ ګرامر لرو کولی شو چې بیا هلته بحث ورباندې ولرو. او بل ډرافټ ټیبل دلته ځای په ځای کولی شئ. په ډرافټ ټیبل اوس خبرې نه کوو ځکه دا بیا انزر ټیب کې ټیبل کې موږ تاسې ډرافټ ټیبل لرو دا به دلته خبرې ورباندې کوو. صحیح سو او بل موږ تاسې ټچ ماوز موډ لرو. صحیح ده څه شی ټچ ماوز موډ دا یې څه شي لپاره کارېږي. تاسې که چېرته مثال ټچ کمپیوټر کاروئ کوم کمپیوټر ټچ نو که په دې شکل سره دا د ورډ پروګرام صفحه ډېره کوچنۍ وي که نه البته دغه کمانډونه تاسو ته ډېر کوچني ښکاره شي. په ټچ کې بیا کېدای شي په دې اندازه سره موږ تاسې یو څه په عذاب کې که نه مثال یو ځای کلیک کوئ بل کمانډ ورسره انتخاب شي. نو د دې لپاره تاسو کولی شئ د ټچ لپاره یې تاسې غټ کړئ اندازه ورته راباسئ ټچ ماوز موډ به کلیک کړئ دلته دا ټچ ماوز موډ آیکن درکوي دلته اوس ماوز موډ د تاسو به راسئ ټچ موډ به انتخاب کړئ. اندازه یې غټه شوه که نه شوه غټه. صحیح ده نو ټچ کمپیوټر لپاره کولی شئ تاسو دلته کوم موډ ورته وټاکئ ټچ موډ. صحیح ده زه راځم بېرته ماوز انتخابوم بېرته یې ټول اندازه څنګه سوله کوچنۍ سوله سره م خلاص وو انشاءالله. نو اوس تاسو په دې ښه وپوهېدلاست چې دغه کویک اکسس چې ده دا رښتیا هم
د چټک لاسرسي یوه ښه برخه ده، ځکه هر کمانډ که تاسې دلته ځای په ځای کوئ تاسې به تیز لاسرسی ورته ولرئ. پوښتنه خو نشته که نه؟ ښه، یو بل نفر پوښتنه کوي تاسې ته وایي چې مثال زه راځمه دا به انټیک مارک هم بېرته داسې انټیک مارک هلته بېرته غیر فعاله کېږي. صحیح ده. یو بل نفر راځي له تاسې څخه پوښتنه کوي درته وایي چې دلته خو فقط دا کمانډونه دي، دا ما دلته وکارول که نه. زه کولی شم په انزرټ ټیب کې مثال پکچر راواخلم دلته ځای په ځای کړم، یا له ډیزاین ټیب څخه واټر مارک راواخلم دلته یې ځای په ځای کړم، یا له لیاوټ ټیب څخه مثال مارجن راواخلم دلته یې ځای په ځای کړم. وکولی شي ځکه چې ما مثال په انزرټ کې کومنټ ته ضرورت کېږي یا هایپر لینک ته. صحیح ده. نو زه غواړم چې دا دلته را سره موجود وي، هره لحظه اړتیا باید پیدا نه شي زه انزرټ ټیب ته لاړ شم. نو د دې لپاره به بیا تاسې راسئ دلته مور کمانډ به کلیک کړئ. څه شی؟ مور کمانډ. مور کمانډ چې کله تاسې کلیک کړو نو له هغو وروسته به تاسې ته دلته یو بله وینډو را خلاصه شي او درته وایي چوز کمانډز فرام، وایي کمانډونه انتخاب کړئ له کومې برخې څخه. صحیح شو. که چېرته آل کمانډ انتخاب کړئ بیا دلته ټول کمانډونه دې ورډ درښیي، دا ټول کارولی شي. که چېرته تاسې راسئ مثال یوازې انزرټ ټیب انتخاب کړئ بیا به تاسې دلته فقط یو کوم ټیب کمانډ ښیي؟ انزرټ ټیب. ښه، په انزرټ ټیب کې خو دغه کمانډ درته ښیي. اوس کوم کمانډ غواړئ چې دلته ور اضافه کړئ؟ زه ورته وایم له انزرټ ټیب څخه ماته اضافه که کوم کمانډ ګورئ دلته ټول کمانډونه شته. صحیح ده. زه ورته وایم له انزرټ ټیب څخه ماته اضافه که اډ ټیبل، دا به انتخاب کړئ او په اډ باندې به کلیک وکړئ. اډ ټیبل اضافه شو. صحیح شو. یا ورته ماته اضافه که اډ فوډر، اډ هایپر لینک اضافه که اډ هایپر لینک. دا له کوم ټیب څخه شو؟ له انزرټ ټیب څخه. یو کس وایي په لیاوټ ټیب کې زه ځینې کمانډ د ضرورت ورته لرم هغه هم راته اضافه که، بیا به راسئ دلته به کوم ټیب انتخاب کړئ؟ لیاوټ ټیب. لیاوټ ټیب کې چې کوم کمانډ دی هغه هم ټول درته ښیي. دغه ده. صحیح شو. زه ورته هم له لیاوټ ټیب څخه مثال کوم کمانډ یې ما لپاره اضافه کړي، هر کمانډ چې اضافه کوه هغه به دلته ورته انتخاب کوي. صحیح ده. زه مثال ورته وایم ماته دلته څه شی ورته اضافه که، مثال برینګ فارورډ اضافه که، دا انتخابوم او دا اضافه کوم. دا له لیاوټ ټیب څخه شو. له ریویو ټیب څخه، لیویو ټیب څخه دلته چې مثال تاسې هر څومره کمانډ لرئ هغه ټول کولی شئ راواخلئ او چېرته اضافه کوئ؟ کویک اکسس ته یې ور اضافه کوئ. اوس کله دا تاسې اضافه کړو دا به اوکې کړئ. اوس که وګورئ دلته اضافه شو که نه شو اضافه؟ هایپر لینک ګورئ دلته هم شته دغه هایپر لینک، خو ما دلته اضافه کړو. راځم دلته کلیک ورباندې کوم مستقیما ماته هایپر لینک خلاصوي. د دې په ځای چې زه راسم انزرټ ټیب ته او دلته هایپر لینک کلیک کړم خو وخت نیسي که نه. که زه راسم دلته په کویک اکسس کې هایپر لینک کلیک کړم اتومات به راته خلاصېږي. صحیح شو. نو که تاسې په کوم دفتر یا سازمان کې کار کوئ او په ورډ پروګرام کې غواړئ چې تیز او چټک کار وکړئ نو هغه کمانډ چې تاسې ډېر عاجل او تل ضرورت وي ورته هغه ټول کولی شئ راواخلئ او چېرته یې ځای په ځای کړئ؟ په کویک اکسس برخه کې تاسې ځای په ځای کولی شئ. انشاءالله ستونزه نشته که نه. زه بیا هم راځم مور کمانډ ته. که چېرته مثال کوم کمانډ تاسې له دې ځای بېرته لرې کوئ راسئ کلیک ورباندې وکړئ ریموو یې کړئ. صحیح شو. او که غواړئ ټول بېرته خپل پخواني حالت ته راوګرځوئ بیا کسټمایزیشن ته به راسئ او دلته به تاسې ورته انتخاب کړئ ریسیټ آن له کویک اکسس ټول بار. صحیح ده. دا کویک اکسس ټول بار وایي څنګه که ریسیټ که خپل اولي حالت یې راوګرځوه. صحیح ده. یا ریسیټ آل کسټمایزیشن ټول هغه تغیرات چې ما په کویک اکسس کې راوستلي هغه څنګه که بېرته لومړني حالت ته وګرځوه. راځم ریسیټ آل کسټمایزیشن کلیک کوم او دا به یس کړم او دا به مو اوکې کړم. اوس یوازې دلته څه شی پاته شو؟ سیو انډو او ریډو پاته شولو. سلام خلاص انشاءالله. نو دا هم کویک اکسس شو. لاندنۍ برخه کې لرو شو بلو د رایبن. مو تاسو تېر لیکچر کې ویل چې دې برخې ته رایبن ویل کېږي. نو که تاسو غواړئ چې دا کویک اکسس تر رایبن لاندې درته وښول شي بیا به راسئ دلته شو بلو د رایبن به کلیک کړئ. چېرته راغی؟ تر رایبن لاندې راغی. که غواړئ بېرته د رایبن پاسنۍ برخې ته ولاړ شئ بیا به راسئ دا کومې نقطې چې دا به کلیک کړئ او دلته به تاسې شو ابو د رایبن کلیک کړئ. بېرته کومې برخې ته ولاړ؟ د رایبن پاسنۍ برخې ته ولاړ. انشاءالله ستونزه به څوک نه لري که نه. نو دا هغه موضوعات و چې موږ او تاسې په کویک اکسس کې خبرې ورباندې وکړلې. نور تاسې کولی شئ له دې وروسته د اړتیا وړ کمانډ چې دی
له دې وروسته د اړتیا وړ کمانډ تاسو ټول چیرته ځای په ځای کولی شئ؟ په کویک اکسس کې درته ځای په ځای کولی شئ. انشاءالله ستونزه نشته که نه. نور به له خیره سره راتلونکي لیکچر کې انشاءالله تعالی موږ او تاسې په هوم ټیپ کې په کلیپ بورډ ګروپ باندې خبرې پیل کړو. صحیح ده؟ بیا که هره ستونزه وله کولی شئ چې پوښتنه وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ورډ پروګرام راخلاصوو. تېر لیکچر کې موږ او تاسې په کسټمایز کویک اکسس باندې خبرې وکړې که نه، او د هغو تر څنګ په فایل کې په ځینو موضوعاتو باندې وغږېدو. نو نن لیکچر کې بیا هم موږ او تاسې له کلیپ بورډ ګروپ څخه به یې پیلوو. کوم ګروپ؟ کلیپ بورډ ګروپ څخه به یې پیلوو. نو هیله ده چې تېر درس کې به ستونزه نه وي او درس به مو هم ښه در سره تکرار کړی وي. راځو کلیپ بورډ ګروپ ته. صحیح شو؟ کلیپ بورډ ګروپ کې موږ او تاسې دلته څو کمانډ لرو. صحیح ده؟ کټ ده، کاپي ده، فارمټ پاینټر ده، بل شی ده پیسټ ده. صحیح شو؟ او بل دغه کلیپ بورډ ته رم هم البته د ورډ پروګرام میموري هم ویل کېږي. څه شی؟ میموري. ولې دې ته میموري ویل کېږي؟ ځکه کومه ډیټا یا کوم ټکسټ یا کومه لیکنه چې زه له دې ځایه کاپي کوم هغه چیرته ځي؟ کلیپ بورډ ته. او کلیپ بورډ چې دا بیا د کمپیوټر له رم سره مستقیما اړیکه لري. صحیح ده؟ نو کومه ډیټا چې کلیپ بورډ کې ځای په ځای کېږي یا کلیپ بورډ ته ځي، کلیپ بورډ هغه په رم کې ساتي. صحیح شو؟ نو ځکه دا کلیپ بورډ ته د ورډ پروګرام میموري هم ویل کېږي. راځم زه تاسو ته عملا یو مثال کاروم چې رښتیا هم دا د ورډ میموري ده او که نه ده. زه راځم دلته لیکم خان. څه شی مو لیکل؟ خان مې ولیکل. دلته کټ م غیر فعاله ده، کاپي م غیر فعاله ده. دا تر هغه وخته پورې غیر فعاله وي تر کله چې تاسې لیکنه نه وي انتخاب کړې. صحیح ده؟ نو زه راځم که لیکنه انتخابوي دا کرزر به داسې ورباندې کش کوي. کله چې م کش کړو لیکنه انتخاب سو، کټ هم فعاله سو، کاپي هم فعاله سو، سره م خلاص سو که نه. کټ چې د دې انتقالولو لپاره کارېږي او کاپي د تکرار لپاره کارېږي. یو کس تاسې وایي دا د خان نوم چې د صفحې په پاسنۍ برخه کې ده، زه غواړم دا را انتقال کړم د صفحې منځنۍ یا لاندنۍ برخې ته. نو تاسې دې لپاره کولی شئ خان انتخاب کړئ او کټ باندې کلیک وکړئ. اوس که وګورئ دا خان ورک سو، دا چیرته ولاړ؟ دا کلیپ بورډ ته ولاړ. اوس که بل چیرته زه ځای په ځای کوم نو دا کرزر به هلته بیایم. دا کوم علامه چې دلته خوري دې ته څه شی وایي؟ کرزر. او کرزر چې لاندې انتقالوي دا به د انټر په وسیله سره له کیبورډ به انټر ته فشار ورکوئ، کرزر لاندې ځي. صحیح شو؟ اوس کرزر دې برخې ته راغی. غواړم زه دا خان دلته ځای په ځای کړم نو دې لپاره راځم په پیسټ باندې کلیک کوم. کله چې مې کلیک ورباندې وکړو نو خان له پاسنۍ برخې څخه موږ را انتقال کړو چیرته؟ د صفحې منځنۍ یا لاندنۍ برخې ته. سره باندې خلاص شو انشاءالله. نو د کټ وظیفه څه شی ده؟ لیکنه له یو ځایه بل ځای ته څنګه کوي؟ انتقالوي. صحیح شو؟ شارکټ یې باید په یاد ولرئ. شارکټ یې له کیبورډ کنټرول ایکس ده او د پیسټ شارکټ څه شی ده؟ کنټرول وي. زه غواړم دا خان بیرته له دې ځایه انتقال کړم پاسنۍ برخې ته. نو زه راځم خان انتخابوم، دا ځل شارکټ کاروم، کنټرول ایکس، دلته کلیک کوم، کنټرول وي. صحیح شو؟ نو تاسو د شارکټو څخه هم کولی شئ استفاده وکړئ. بل مو تاسو کاپي لرو. کاپي بیا لیکنه نه انتقالوي بلکې لیکنه تکراروي. صحیح شو؟ زه راځم دا د خان نوم انتخابوم او کاپي کلیک کوم. کله چې مې کلیک کړو اوس هر چیرته تاسې دا خان پیسټ کوئ کرزر باید هلته وي. صحیح شو؟ زه راځم دلته لاندې کلیک کوم او راځم په پیسټ باندې کلیک کوم. اوس دا خان نوم که تاسې وګورئ پاس هم پاته سو او لاندې هم خان راته راکړو ځکه چې ما د خان له نامه څخه کاپي واخیستله. سره باندې خلاص شو انشاءالله. نو کټ چې ده د لیکنې د انتقال او کاپي د لیکنې د تکرار لپاره تاسې کارولی شئ. صحیح شو؟ زه راځم دلته لیکم احمد. صحیح شو؟ دا انتخابوم او کاپي کوم. اوس راځم ورډ پروګرام بندوم، ډونټ سیو دا هم بندوم. صحیح شو؟ اوس راځم را خلاصوم اکسل پروګرام. کوم پروګرام خلاصوم؟ اکسل پروګرام. صحیح شو؟
راځم دلته اکسل راخلاصوم او بلانک ورک بوک باندې کلیک کوو. اوس راځم زه په دې سیل کې کلیک کوم او پیسټ کلیک کوم. احمد ما چیرته کاپی کړی و؟ په ورډ کې. پیسټ چیرته سو؟ اکسل کې. ولې؟ ځکه چې دغه احمد په ریم کې تیار پروت و. صحیح سو؟ نو موږ تاسو مخکې وویل چې دا کلیپ بورډ ګروپ چې د په ورډ کې دا د ورډ میموري ده، یعنی کوم معلومات چې موږ کاپی کوو هغه چیرته ځي؟ کلیپ بورډ ته. او کلیپ بورډ یې ساتي له ځان سره. صحیح سو؟ لکه څرنګه چې موږ د احمد په ورډ کې کاپی کوو، پیسټ مو چیرته کو؟ په اکسل پروګرام کې. ستونزه خو نشته که نه؟ ښه، نو له دې سره تاسې په کاپي کټ او پیسټ باندې وپوهېدلاست. لاندنۍ برخه کې موږ تاسې یو بل کمانډ لرو، فارمټ پاینټر. فارمټ پاینټر څه شي ته کارېږي؟ زه راځم دلته یو 2 پاراګرافه لیکنه راخلم. څو؟ 2. ښه، اوس دغه لومړنی پاراګراف چې دا انتخابوم او دې سایز هم له دې ځایه غټوم، بولډ کوم یې هم، او دلته یو رنګ هم ورته ټاکم. مثال دا رنګ ورته ورکوم. صحیح سو؟ اوس دغه پورته پاراګراف چې ده دا څنګه لیکنه ده؟ دا ساده لیکنه نه ده، بلکې دا یوه ډیزایندار لیکنه ده. دې لیکنې ته موږ تاسې رنګ ورکړی ده. صحیح سو؟ دا لیکنه م بولډ کړې ده. نو اوس که تاسو غواړئ په دغه پاسنۍ لیکنه کې ستاسو کوم فارمټ عملي کړی ده، که غواړئ هغه په لاندني پاراګراف باندې هم عملي کړئ، یوه لاره خو یې دا ده چې تاسې راسئ دا لیکنه لاندنی پاراګراف هم انتخاب کړئ، سایز ورته وټاکئ، بیا یې راسئ بولډ یې کړئ، بیا له هغې وروسته رنګ ورته ورکړئ. صحیح سو؟ خو لنډه طریقه یې څه شی ده؟ لنډه طریقه یې دا ده چې تاسې دا کوم پاراګراف چې تاسې ډیزاین ورکړی ده دا به مکمل انتخاب کړئ او له هغې وروسته به راسئ فارمټ پاینټر باندې به کلیک وکړئ. کله چې م کلیک وکړو، اوس که تاسې راسئ وګورئ دا د کرزر علامه ده او داسې یو برس هم ورسره ښکارېږي که نه؟ اوس دغه د پاسنۍ لیکنې فارمټ که تاسې په هره لیکنه عملي کوئ، دا کرزر به په هغې برخه راکش کړئ. زه راځم دغه کرزر په دغه لاندني پاراګراف داسې کشوم او بیرته کلیک پرېږدم. صحیح سو؟ اوس دغه کوم فارمټ چې پاسنۍ لیکنې یا دغه پورته پاراګراف ته ما ورکړی و، په لاندې پاراګراف مې هم همدا فارمټ عملي کړو. له څه شي څخه په استفادې؟ له فارمټ پاینټر څخه په استفادې سره. سره خلاص سو. نو فارمټ پاینټر چې دا هم زیات کاربرد لري. که تاسې مثال په یوه صفحه کې کوم فارمټ کار کړی او غواړئ چې هغه بلې صفحې ته را انتقال کړي، هغه فارمټ یې، نو بیا تاسې کولی شئ له فارمټ پاینټر څخه استفاده وکړئ. صحیح سو؟ پوښتنه خو انشاءالله څوک نه لري که نه؟ راځم زه دغه یو پاراګراف په ډیلیټ کړم او دا پاراګراف انتخابوم او دې ته به بیرته له دې ځایه دغه اتومات رنګ انتخاب کړو. نو له دې سره کټ کاپي او فارمټ پاینټر باندې وپوهېدلاست. راځو پیسټ ته. پیسټ موږ تاسې 2 ډوله پیسټ لرو. یو خو مثال لیکنه مې را کاپي کړله، لاندې راځم کلیک کوم پیسټ کوم یې، دا یو عام پیسټ سو. خو موږ او تاسې سپیشل پیسټ هم لرو، خاص پیسټ. زه راځم دغه پاسنی پاراګراف کاپي کوم او لاندې کلیک کوم، له هغې وروسته راځم پیسټ سپیشل ته. پیسټ سپیشل ته چې کله تاسې راغلاست، دلته لومړی آپشن چې موږ تاسې لرو دا څه وایي؟ وایي دا لیکنه پیسټ که ماته په کوم شکل سره؟ مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ آبجیکټ. دلته 2 برخې ډېرې مهمې دي. یو ډاکومنټ سو، بل څه شی سو؟ آبجیکټ سو. ډاکومنټ خو ما تاسې ته تېرو لیکچرو کې مو ویل چې د ورډ پروګرام هر یو فایل ته څه شی وایي؟ ډاکومنټ وایي. او آبجیکټ بیا شکل ته ویل کېږي. نو اوس دغه پاسنی پاراګراف چې ما کاپي کو، دا به لاندې ما ته پیسټ کوي، خو په 2 ځانګړتیاوو سره. که یې چېرته زه راخلاصوم په یو ځان ته ډاکومنټ کې به راخلاصېږي، او دغه لیکنه به ما ته په یو چوکاټ یا یو آبجیکټ کې پیسټ کوي. صحیح سو؟ نو دغه پاسنی آپشن زه انتخابوم او راځم له هغې وروسته اوکې باندې کلیک کوم. اوس تاسې وګورئ دغه لاندې لیکنه صحیح ده. صحیح سو؟ دغه پاراګراف یې چېرته پیسټ کو؟ پورته. صحیح ده؟ خو زه یې لاندې را انتقالوم. اوس تاسې وګورئ داسې یو شکل، یو چوکاټ لري که یې نه لري؟ فکر هم ستا دغه نقطو ته که نه؟ اوس په دې پاراګراف کې دلته هم زه تغیرات نسم راوستلی په دې ډاکومنټ کې. که په دې پاراګراف کې زه تغیرات راولم، په دې باندې به ډبل کلیک کوم. ډبل کلیک مې ورباندې وکړو، په ځان ته پاراګراف کې راته خلاص کړو، البته په ځان ته ډاکومنټ کې. اوس راځم دا انتخابوم او دلته یې رنګ ورته چینج کوم، ورته وایم دا رنګ ورته وټاکه، دا بیرته کلوز کوم. اوس که تاسې وګورئ دلته تغیرات پکې راغلو. صحیح سو؟ نو دا پاسنی پاراګراف مې لاندې په 2 ځانګړتیاوو سره پیسټ کو. یو یې موږ تاسې ته په یو خاص آبجیکټ یا شکل کې ښیي، او بل که ډبل کلیک ورباندې وکړئ تاسې ته به په یو
نوی ډاکومنټ کې راخلاصېږي. صحیح شو؟ پوښتنه خو څوک نه لري که نه. راځم بیا همدا پرګراف زه کاپي کوم او راځم لاندې کلیک کوم. د هغو وروسته راځو پیسټ سپیشل ته. بیا هم زه مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ آبجیکټ انتخابوم، خو دا ځل څنګ ته یو بل آپشن هم ورسره فعاله سو، ډسپلی از آیکن. ډسپلی ښودلو ته ویل کېږي، ډسپلی از آیکن. دا پرګراف وایي ما ته په کوم شکل پیسټ کړئ، په کوم شکل راوښیه، د آیکن په شکل سره. دا به ټیک مارک کوي. دلته مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ داسې د ورډ د آیکن په شکل به درته ښیي. که غواړئ دا آیکن چینج کړئ، داسې چینج باندې کلیک وکړئ. صحیح سو؟ دلته هر یو آیکن چې تاسې خوښ و هغه آیکن ټاکلی شئ. زه ورته هم دا آیکن انتخابوم. دلته کیپشن دغه د آیکن نوم د دا هم تغیرولی شئ. اوس مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ لیکلی، زه کولی شم دلته یوه بله لیکنه ورته وکړم. صحیح ده؟ مثال دلته ورته لیکم چې مثال ډېر مهم معلومات همدلته دي. صحیح شو؟ دا اوس راځم دا اوکې کوم او دا هم اوکې کوم. اوس به دغه پاسنی پرګراف ماته لاندې په کوم شکل پیسټ کوي؟ د آیکن په شکل سره. دا لاندې راوړم زه، دغه د ډېر مهم معلومات همدلته دي. صحیح شو؟ اوس په د آیکن په منځ کې کومه لیکنه ده، دا زه نه وینم. دا په هغه وخت کې تاسې لیدلی شئ چې کله په د آیکن باندې ډبل کلیک وکړئ، له دې سره به تاسو ته بیا هم په بیل ډاکومنټ کې همدا لیکنه راخلاصېږي. نو تاسې کولی شئ مثال په د ورډ یو فایل ده، مثال ځینې برخې کولی شئ د ورډ له هغه فایل څخه راواخلئ، کټ یې کړئ یا یې کاپي کړئ او بېرته یې په کوم شکل پیسټ کړئ؟ د آیکن په شکل سره. سنم خلاص و که نه؟ نو دا هم په ورډ پروګرام کې د آیکن په شکل سره پیسټ تاسې ترسره کولی شئ. بله موضوع چې موږ تاسې لرو فارمټډ ټیکسټ. څه شی ده؟ فارمټډ ټیکسټ، بل انفارمټډ ټیکسټ. تاسې باید یو ځل په فارمټ او انفارمټډ پوه شئ. مخکې ما تاسې تشریح کړی و. صحیح ده؟ اوس دا کومه لیکنه چې تاسې ګورئ دا څنګه ده؟ دا انفارمټډ ده، یعنې کوم فارمټ نه لري. که زه راسم دا لیکنه انتخاب کړم، سایز یې ورته غټ کړم، بولډ یې کړم، رنګ ورته ورکړم، دا اوس فارمټډ ټیکسټ شو. صحیح شو؟ زه راځم دغه لیکنه مکمله انتخابوم، کاپي او لاندې کلیک کوم. صحیح شو؟ پیسټ سپیشل ته. اوس ورته هم دا کومه لیکنه چې کوم فارمټ ما ورکړی دا په عین شکل ما ته پیسټ کړه. نو راځم فارمټډ ټیکسټ انتخابوم او دا اوکې کوم. په عین شکل سره څنګه شو؟ پیسټ شو. اوس ورته وایم دغه پاسنۍ لیکنه لاندې ما ته پیسټ کړه، خو په انفارمټډ شکل سره. صحیح شو؟ راځم دا مکمل پرګراف کاپي کوم، لاندې راځم کلیک کوم، له هغو وروسته راځو پیسټ سپیشل ته. دا ځل زه انفارمټډ ټیکسټ انتخابوم او دا اوکې کوم. پاسنی پرګراف چې فارمټ مې ورکړی و لاندې مې په کوم شکل پیسټ کو؟ په ساده شکل سره، په انفارمټډ شکل سره. سلام خلاص و که نه؟ بله موضوع چې موږ او تاسې لرو دلته پکچر ده. یو لیکنه د تصویر په شکل پیسټ کوئ. صحیح شو؟ زه راځم دا پرګرافونه به ډیلیټ کو. دا پاسنی پرګراف کاپي کوم او لاندې راځم کلیک کوم، له هغو وروسته راځو پیسټ سپیشل ته، راځم پکچر انتخابوم او دا اوکې کوم. اوس هغه پورته پرګراف یې لاندې ما ته په کوم شکل پیسټ کو؟ د تصویر په شکل سره. په دې که تاسې هر څومره کلیک وکړئ تغیرات نه شئ پکې راوستلی، ځکه دا لیکنه ما په کوم شکل پیسټ کړه؟ د تصویر په شکل. راځم دا لاندې پرګراف کلیک کوم، دلته ګورئ که تاسې وګورئ د پکچر تنظیمات ورسره راخلاصېږي. کولی شئ مثال تاسې دغسې یو بارډر هم ورته ورکړئ او نور تغیرات مې کولی شئ تاسې پکې راوړئ، ځکه دا اوس د ورډ پروګرام لپاره څه شی ده؟ یو تصویر ده. صحیح شو؟ نو تاسې کولی شئ لیکنه د تصویر په شکل سره هم پیسټ کړئ. پوښتنه خو څوک نه لري؟ ښه، لیکنه بیا کاپي کوو او راځو پیسټ سپیشل ته. بل موږ تاسې لرو HTML فارمټ. HTML فارمټ یې څه شي لپاره کارېږي؟ HTML H hyper T text M markup L language hyper text markup language. هدف یې څه شی ده؟ HTML چې دا یوه خاص برخه ده چې انټرنیټي صفحو د جوړولو په موخه باندې استفاده کېږي. دلته یې په ورډ کې موږ د کوم هدف لپاره کاروو؟ نو دې لپاره باید موږ تاسې انټرنیټ ته هم لاسرسی ولرو. صحیح ده؟ نو زه به انټرنیټ وصل کړم. ښه، راځو زه یوه انټرنیټي صفحه راخلاصوم. څه کوم؟ یوه انټرنیټي صفحه راخلاصوم. صحیح شو؟ تر څو دغه مثال مو تاسې دلته عملاً کار کړو. سمه ده؟
پوښتنه خو نشته تر دې دمه که نه؟ مثال زه دلته یو موضوع څنګه کوم؟ یو موضوع سرچ کوم. صحیح شو؟ راځم مثال دلته ورته ورکوم، شی ورکوم، دلته ورته ورکوم، دا به چینج کړو. مثال ورته ورکوم څه شی؟ BBC پښتو سرچ کوم. اوس که تاسو دلته وګورئ دا ټول لینکونه دي. څه شی دی؟ لینک. اوس که په پښتو کورپاڼه زه کلیک وکړم ما به دغه ویب سایټ ته ور داخلوي. صحیح شو؟ هلته به ما بیایي. سمه ده؟ زه راځم دغه لینکونه ټول را کاپي کوم ورډ پروګرام ته. څنګه یې کوو؟ کاپي کوئ ورډ ته. راځم په دې باندې زه رایټ کلیک کوم او دا به کاپي کړم. له هغې وروسته راځم ورډ پروګرام ته. اوس یو کس ووایي دغه لینکونه ماته په ورډ کې په داسې شکل پیسټ کړه که کله زه وغواړم چې له ورډ څخه همدې انټرنیټي صفحې ته داخل سم باید وکړای سم. صحیح شو؟ نو اوس راځو موږ او تاسې پیسټ سپیشل ته او پیسټ سپیشل کې موږ تاسې HTML فارمټ انتخاب کړو او دا به مو اوکې کړو. اوس دا لینکونه به موږ تاسې ته په کوم شکل سره پیسټ شي دلته په HTML فارمټ کې. صحیح شو؟ دا په خاصه توګه سره که کله تاسې یو مقاله لیکلي او له انټرنیټي منابعو څخه مې استفاده کړې کولی شئ تاسې هغه د انټرنیټي صفحو لینکونه راواخلئ او په ورډ کې څنګه کړئ؟ پیسټ کړئ. اوس ګورئ دا په ورډ کې ما پیسټ کړو دا لینکونه. اوس که په ورډ کې زه په دې لینک باندې کلیک وکړم په ورډ کې کنټرول بټن ورسره نیسم. صحیح ده؟ او راځم په دې لینک کلیک کوم. که په ورډ کې کلیک ورباندې وکړم له ورډ به ما هم د انټرنیټي صفحې ته بیایي. سره م خلاص شو که نه؟ ضرورت به دې ته نه وي چې زه بیا مثال بیرته ځم یو براوزر راخلاصم. ګورئ له ورډ پروګرام څخه یې زه همدې انټرنیټي صفحو ته داخل کړم. سره باندې خلاص شو انشاءالله که نه؟ ستونزه خو څوک نه لري. دا خو HTML فارمټ شو. مثال که په نړۍ کلیک وکړئ د نړۍ پاڼې ته به م بیایي. صحیح ده؟ ستونزه خو نشته که نه؟ راځو زه یو بل نوی ډاکومنټ اخلم. صحیح ده؟ کنټرول N. اوس راځو بیا هم موږ او تاسې پیسټ سپیشل ته دا ځل یې په HTML فارمټ کې نه پیسټ کوم. دا ځل راځم unformatted encode text انتخابوم له هغې وروسته دا اوکې کوم. اوس که تاسې وګورئ دغه لینکونه یې ماته په ساده شکل پیسټ کړو. صحیح شو؟ اوس که په دې باندې هر څو ځله تاسې کلیک وکړئ کومه نتیجه نه لري. انشاءالله سره م خلاص باندې که نه؟ نو که تاسې وغواړئ چې انټرنیټي لینکونه د لینک په شکل سره پیسټ کړئ نو تاسې کولی شئ HTML فارمټ وکاروئ. او که غواړئ چې انټرنیټي لینکونه په ساده شکل سره پیسټ کړئ نو تاسې بیا unformatted encode text څخه کار اخیستلی شئ. صحیح شو؟ پوښتنه خو نشته انشاءالله. نو دغه مهم آپشنونه ولو مایکروسافټ ورډ آبجیکټ فارمټډ ټیکسټ unformatted picture HTML او unformatted encode text. په دې موضوعاتو به مو انشاءالله سر خلاص شوی. بل آپشن چې موږ تاسې لرو پیسټ لینک ده. پیسټ لینک وظیفه بیا دا ده چې هم موږ تاسې ته پیسټ ترسره کوي او هم په منځ کې څه ورکوي؟ لینک ورکوي، اړیکه ورکوي. صحیح ده؟ په دې باندې به هم انشاءالله موږ او تاسې اوس خبرې وکړو. بل موضوع چې ول هغه څه شی وه؟ پیسټ لینک وه. پیسټ لینک هم پیسټ کوي او هم لینک ورکوي. صحیح ده؟ زه به دا کلوز کړم دا ډاکومنټونه. دا به هم ډونټ سیو کړم. راځم ورډ پروګرام را خلاصوم او بلانک ډاکومنټ به راواخلو. دلته زه راځم مثال یوه لیکنه کوم. صحیح ده؟ مثال لیکم خان is my teacher. صحیح شو؟ راځم دا کاپي کوم. دا کاپي. صحیح شو؟ اوس بل ډاکومنټ راخلم کنټرول N. دلته یې پیسټ کوم. راځم پیسټ سپیشل ته او دلته دغه پیسټ لینک څنګه کوم؟ فعاله کوم او له هغې وروسته یې اوکې کوم. اوس دلته پیسټ شو که نه؟ دا څوم ډاکومنټ ده؟ دوم. لیکنه په څوم ډاکومنټ کې اخیستې؟ په اول ډاکومنټ کې. اوس راځم دلته کلیک کوم په دې برخه کې.
تر دا نقطې دې خواته ځکه دغه ساحه په لینک شاملېږي داسې نه ده چې ټوله صفحه هم څنګه کړې لینک کړې م ده صحیح ده. اوس راځم دلته مثال نوره لیکنه م کوم. دا څوم ډاکومنټ ده اول. اوس راځم دوم ډاکومنټ ته. دلته هم دا لیکنه اضافه شوې که نه ده اضافه شوې ځکه چې دواړه په منځ کې څه لري لینک لري. هلته چې کومه لیکنه موږ پیسټ کړې ده لینک مو ور کړی. یا راځم دا لیکنه سلیکټ کوم او دې ته رنګ ور چینج کوم انتخابوم سایز هم ورته غټوم بولډ کوم یې هم صحیح شو. دا اول ډاکومنټ ته که راسئ وګورئ په دوم ډاکومنټ کې هم عین تغیرات راغلي دي صحیح شو. نو که چېرته اړتیا سوله تاسې کولی شئ چې له پیسټ لینک څخه هم استفاده وکړئ صحیح شو. له دې سره پیسټ سپیشل کې چې کوم موضوعات وو دا هم مکمل پای ته ورسېدلو. په کټ کاپي او فارمټ پاینټر باندې هم وپوهېدلاست. انشاءالله راتلونکي لیکچر کې به موږ او تاسې په فونټ ګروپ باندې خبرې کوو. فونټ ګروپ او پرګراف ګروپ په دې کې هم ډېر اساسي او مهم موضوعات شاملېږي. اوس پوښتنه څوک نه لري که نه؟ نور به نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته ورسوو.